مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبوي سيرت سيد الكونين والثقلين محمد په دې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، محترم ورونو، موږ هغه بیان کاوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د مدینه منورې څخه د عمره کولو په نیت تر مکه مکرمه پورې ورغله او دلته تر حرم د باندې واړول. د بل طرف قریش هم نه غواړي چې مسلمانان د عمره د ادا کولو لپاره مکه مکرمه ته داخل شي. د خزاعه د قبیله مشر چې بدیل ابن ورقا نومېدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ول کعب ابن لؤی د لشکره سره په حدیبیه کې اړولې دي، ستا سره د جنگ اراده لري او کعبه شریف ته نه پریږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل موږ د چا د جنگ د پاره نه راغلي بلکې موږ د عمره د ادا کولو د پاره راغلي یو. قریش هم جنگ ستړي کړی دي او تاوانونه ورسولي دي. کله دوی خوشوي زبه و دوی ته څه موده مهلت ورکم، ما او خلق دي سره پریږدي. که زه پر خلقو غالب سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخليږي چې خلق پکې داخليږي داخل دي سي. یعنی که اسلام ته داخليده داخل دي سي او کنه هو ساخو بسي او کې بیل جنگ څخه بل شي نه قبلاوه نو زما دي قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دي چې دغه زما پر دین به تر هغه ور سره وجنګېږم چې یوازې غاړه می پاتې کیږي، یعنی یک تنها یوازې زه پاتې کیږم. بدیل ویل زبه و قریش ته دغه ستا خبري ورسوم. نو بدیل و قریش ته ورغلی او ول زه اوس دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ما د هغه څخه یو څه خبري واورېده. کوم خوښوي هغه خبري به درته بیان کوم. د قریشو نه په هانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یو خبره هم راته وکړي. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایا چې شي دې ځنې اورېدلې دي. نو بدیل هغه خبره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اورېدلې وې ورته وکړه. او بدیل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده پرېږدي. قریش ویل یا والله هیڅ کله به راڅخه رانسي که څه هم د عمره د پاره وي مګر زموږ په اجازه. د به اول زموږ څخه اجازه اخیستې وای او بل ته څه پوسوي چې دی علیه الصلاة والسلام د عمره د پاره راغلی دی. بدیل ویل دغه خبرې مې ورسره وکړه. قریش ویل دا صرف د خلی خبرې دي، موږ یې څنګه ومنو؟ قریشو د تاکید او پوره معلومات د پاره یو بل مشر ورولېږي چې نوم یې مکرز ابن حفص وو. کوم وخت چې مکرز ورهیسو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدي نو یو فرمایل دا د غدر او خیانت سړی دی.
څرنګه چې دغه دوه لشکرو مخ په مخ سره اړولي و د دوی په مابین کې ډیره زیاته مسافه نه و دغه نفر پر پښوت له او راتله کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مکرز ولیدي ویل دغه سړی غادر او چمباز دی سړی د مسلمانانو ولشکر ته ورغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبري ورته وکړه چې بودیل ته کړی وي خو مکرز بیل دې څخه چې د چا سره نوري خبري وکي په صحابه کرامو کې ګرځي دغه ها خوا ته ګوري ټول حالات تر نظر وېسته او بیرته ولاړی قریش ورته ویل یا مکرز څه نظر دی د ویل خبره نه معلومه ده شاید د عمرې نیتی وي شاید د جنگ نیتی وي ځکه اسلحه ور سره ده قریش ورته ویل تا خبري نور سره وکړه پښتنې د نزنې وکړه د ویل یا قریش ول یا دا نه ده صحیح یو بل نفر بور ولېږو چې پوره معلومات وکړي نو یې د حبشانو د قبيله مشر چې حلیس ابن علقمه ورته ویل کېده او په دغه وخت کې دالته موجود وو ورولېږي ورونو د حبشانو قبيله څنګه دلته په عربو کې په وجود راغله هغه داسې کمریان چې د پخواسخه په جزیره العرب کې موجود وو او بیا د وخت په تیریدو سره آزاد شوی وو هغه په یو منطقه کې سره یو ځای کېده او د ځان د پاره یو قبيله په وجود راوړې و چې د احابیش قبيله ورته ویل کېده او د وخت په تیریدو سره د دې قبيله څخه یو ډېره لو او قوي قبيله جوړه شوه چې اصلا دغه خلق حبشان او د حبشه و څرنګه چې ډېر وخت په عربو کې تیر کړی وو نو یې ژبه هم عربي و لباس او عادت هم د عربو او مشرکان و مګر بیا هم د احابیش په نامه سره معروف او مشهور و او د احابیش قبيله ورته ویل کېده نو حلیس ابن علقمه د احابیش د قبيله مشر په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و قریش ورته ویل ته ورسه او معلومات وکړه چې دغه خلق د چیش لپاره راغلي دي نو حلیس ابن علقمه ورهیس څرنګه چې حبشان هم مشرکان و د بوتانو عبادت وکاوه حج او عمره کول ټول کارونه د مشرکان و اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د حبشانو رئیس حلیس ابن علقمه ولیدي وی فرمایل دغه سړی د هغو خلقو څخه دی چې د هدیه عزت او احترام لري دغه اوشان چې په حرم کې حلاليږي دا ودته مشرفه او محترم دي او هغه څوک چې بیت الله ته هدیه راولي هغه هم ودته محترم او معزز وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل کوم وخت چې دغه د حبشانو رئیس رانږدې سي دغه هدیه د دوه مخته وروباسي کوم وخت چې هغه رانږدې سو مسلمانانو هم هدیه ورته راويسته او دوی تلبیه ویل حلیس چې هدیه او د دوی تلبیه ولیده ویل سبحان الله قریش ته دا نشای چې دغه خلق د بیت الله څخه منع کی دا په خپل یو اشکارا علامه ده چې مسلمانان د عمره اراده لري نو حلیس برته و قریش ته ورغلی او ویل سړی د عمره اراده لري قریش ویل څه پوسوي حلیس ویل هدي ورسره دي قریش ودته ډیر سخت جواب ورکړي ویل ته صحرایه په دې شیانو نه پوهیږي حلیس ته قهر ورغلی ویل یا قریش موږ ستاسو سره پر دې وعده نه ده کړې چې تاسو به د بیت الله څخه هغه کسان منع کوي کم چې د کعبه شریف د تعظیم د پاره راځي آیا هغه کسان د بیت الله څخه منع کیږي چې د بیت الله د تعظیم د پاره راځي هغه راغلي دي چې د کعبه تعظیم وکي او هدیه راوستلې دي او تاسو یې منع کوي که تاسو دوی پرې نږدې د دوی او د کعبه په مابین کې ودرېږي قسم په الله زبد حبشانو قبيله پر تاسو راپورته کوم او پر تاسو به حمله وکړي قریش ول سره ته صبر وکړه تلوار مکوه پرېږده چې موږ خپل معلومات پوره وکړو خدای آرام کړي کنه د مسلمانانو د دغه عمره په سبب د حبشانو او قریش په مابین کې جنگ او شخړه پیښ شوې و بیا نو قریش وویل چې یو بل نفر بور ولېږو اوس قریش داسې نفر ورلېږي چې هغه د دوی څخه نوي او خپل نفر په دې سبب نور لېږي چې شاید هغه صحیح معلومات را نوړي
بلکې د تعصب څخه کار واخلي او جنگ شروع شي. نو یې عروه ابن مسعود الثقفي ورولېږي. عروه ابن مسعود چې د طائف او بني ثقيف مشر او رئیس دی او په دغه وخت کې مشرک وو. دی هم په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې وو. مګر عروه ابن مسعود ورته وویل زه داسې نه یم لکه دا نور. هر یو چې معلومات او خبر درته راوړي تاسې نه منئ. چاته وایست درواغ وایي، چاته وایست چې ته صحرایي نه پوهېږې. نو یې تر خپل ثق د مخه پر قریشو شرطونه کښېښول چې زه چې هر خبر درته راوړم منی به. قریش ویل ته زموږ د مشرانو او اشرافو څخه ستا خبر منو، ولاړ څه معلومات یې وکړه. ورونو د دې دپاره چې په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه در معلوم سي. دی د هغه دوه نفرو څخه دی چې الله عزوجل په قرآن مجید کې د کفارو پر ژبه ذکر کړی دی چې کفارو به ویل لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. یعنی کفارو به ویل چې دغه قرآن ولی نه نازلېدی پر یو نفر د دغه دوه قریو چې دغه دوه قریه مکه مکرمه او طائف دي، چې دغه سړی هم ډیر لوی دی چې په مکه مکرمه کې ولید ابن مغیره مقصد وو او په طائف کې دغه عروه ابن مسعود مقصد وو. چې د کفارو د دې خبرې څخه دا معلومیږي چې دغه دوه نفره په دوی کې ډیر معتبره وو. نو ویل که قرآن پر یو دغه دوه نازل سوی وای موږ به قبول کړی وای. نو دا په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه وه. نو د دغه لوړې درجې په سبب قریش ودته وعده ورکړه چې ستا خبره نه درردو. عروه د مسلمانانو پر طرف ورهیسو. اوس عروه غواړي چې وزان ته یقیني معلومات حاصل کړي. هغه د مخه نفر به ولاړه چې بیرته به راغله صحیح دلایل به نه ورسره چې مسلمانان د جنگ د پاره راغلي دي که د عمرې د پاره. صرف خپل رایه او نظر به ووایي. نو عروه چې هوښیار سړی وو د ځان سره یو تدبیر جوړ کړي چې د هغه په عملي کولو سره د مسلمانانو حقیقت معلومیږي. هغه داسې چې د مسلمانانو سره باید داسې خبرې او حرکتونه وکم چې هغو ته قهر او غضب ورسي. نو که دغه قهر په حالت کې د مسلمانانو رد او جواب سخت او شدید و نو د جنگ د پاره راغلي دي، او که مسلمانانو د نرمۍ او آرامۍ څخه کار اخیستی نو د عمرې د پاره راغلي دي. اوس نو عروه په دغه نیت ورهیسو چې داسې کار او خبرې باید وکړي چې مسلمانان په قهر کې. نو ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې د ملاقات غوښتنه وکړه او ورسره کښېنستل. صحابه کرام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناست دي. څرنګه چې عروه ابن مسعود په اسلحه مسلح راغلی او اسلحه یې نه ایسته کول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه خپل خاص محافظ یا ساتونکی چې اوس باډیګارد ورته وایي مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې خپل د جنگ لباس دی واغوندي او مسلح دی دلته ولاړ. دا هم د احتیاط لپاره. نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ زغره واغسته، خولې پر سر کوي، بیل سترګو بل ځای نه معلومیږي او تر په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شا ودرېدی. وایي کچیر عروه ابن مسعود د غدر حرکت وکي په تر به وهي. ورونو دغه مغیره ابن شعبه الثقفي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم محافظ دغه عروه ابن مسعود الثقفي وراره او عروه اکادي، مگر دغه خپل اکا و نه پیژندي ځکه مغیره زغره او خول اغوستي دي او مخ یې نه لیدل کیږي. اوس نو عروه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ تکشینستی او رسول الله صلی الله علیه وسلم توای یا محمد صلی الله علیه وسلم راغلی چې مکه ته په زور داخل سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل یا زه اصلا د عمرې د پاره راغلی یم. او تقریبا هغه خبرې ورته وکړه چې بدیل ابن ورقاته کړی وي. بیا عروه ورته وای یا محمد
کته د خپل قوم سره جنگ وکې آیا تر دغه د مخه تا په عربو کې اوریدلې دي چې یو چا دې پر خپل قوم حمله کړې وي بیل تا څخه او کچيري ته جنگ هم ور سره وکې په والله زستا پر شاوخوا داسې مخان وینم چې دوی به تشتي او تا به یوازې پریږدي په دغه خبره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته قهر ورغلی نور یې صبر نزوای کولای و عروه وای ته دغه دلات تیر روه ایا موږ تشتو او دی علیه الصلاۃ والسلام پریږدو ورونو لات د ډبرې بد دی په ډبره کې شیدې د کومه خواوي او که هر څوک د ډبرې تیر روي هغه بیا عقل دی او بیا ځای امیدونه کوي نو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خبرې مقصد داو چې ته په دغه امید چې موږ به دی علیه الصلاۃ والسلام پریږدو داسې لکه د لات تی چروي اولاد د طائف د خلقو بتو او عروه هم د طائف دی چې په دې خبره کې عروه ته ډېر اهانت او سپکاوی رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وویل پرېږده یا ابا بکر ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د عروه په مقصد پوهېدی چې دوی غواړي چې مسلمانان په قهر کې عروه ابن مسعود چې د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ترخه خبره واورېده ویل دا څوک دی خلق ویل ابو بکر نو یا ابو بکر ته وکتل او ویل کچيري زستا تر احسان نه وای لاندې ما بستا جواب درکړی وای په پخوا کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د عروه سره په یو دیت کې د مال پوره کومک کړی وو نو عروه ویل د هغه احسان په سبب څه نه وای د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او عروه په مابین کې خبره په آرامي سره پای ته ورسېده ورون په هغه وختو کې د عربو دا عادت وو کله یو چا غوښته چې د په حضور هغه مقابل طرف په قهر کې نو به د خبرو په جریان کې د هغه ژره ونیول اوس عروه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قهر ورولي نو یې لاس ور اوښت کی غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژره ونیسي اصلا دغه کار د ادب څخه لري هم دی سپک کار دی بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې خو عروه ابن مسعود چې لاس ور اوښت کی د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ د طاقت ووته تورې واړول د تورې په چپه طرف یې عروه ابن مسعود پر لاس ووهه او هغه د دې څخه منع کړي چې لاس یې ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي او لاس دې د مخه تر دې چې در څخه پریسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لري ک لاس دې در ټولوي کې در پریکم عروه وبېرېدی ځکه د توري واري ویل دا قهرمن او بدطبیعت څوک دی دا ولې داسې کوي ما غوښته چې خبرې در سره وکم رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل ویل نه پیژنې عروه ویل یا ویل دا ستا وراره مغیره ابن شعبه دی عروه ابن مسعود ورته ویل ای غادره ای خائنه ما ستا بدوی پروندر پریولې عروه ابن مسعود په دې خبره کې وایي قصې ته چې د مخه پیښه شوی و اشاره وکړه چې هغه قصه داسې و مغیره ابن شعبه الثقفي چې اوس مسلمان او د مسلمانانو سره دی څنګه مسلمان سو مغیره ابن شعبه د بني مالک د خلقو د یوې ډلې سره د مصر پاچا مقوقس ته ورغله د بني مالک خلق آرام پاسته او باادب خلق مگر مغیره شوخ قهرمن او بے پروا سړی نو مغیره د مقوقس سره په خبرو کې د ادب احترام خیال او مراعات نکاوه او هغه نورو په ډېر احترام خبرې کولې کوم وخت چې دغه نفر بیرته د مصر څخه را رهي کېده نو مقوقس پاچا امر وکړي چې وټولو ته دي انعامونه او سوغاتونه ورکول سي بل مغیره څخه ځکه هغه زما احترام نکاوه و مغیره ته شي نکوي نو د بني مالک ټول نفر د مصر څخه د مالو هدیو انعامو او سوغاتو سره راووتل بل مغیره څخه مغیره ته هم قهر ورغلی چې د سره ولې داسې معامله او وضعیت تر مصر پورې سفر وکړي او د ها خوا بل سوغات راځي
دا غیر معقوله ده. اوس چې د هاخوا پر لارې را رهیدي د شپې د بني مالک نفر ټول بده شو. مغیره ابن شعبه چې ویښ دی ورولار سو او هغه نفر یې ټول ووجل. ټول 13 نفر و، هغه ټول ووجل او هغه مالونه چې د هغو سره و هغه ټول مغیره واخیسته. دا خبر و بني مالک ته ورسېدی چې مغیره د دوی نفر ووجل. نو د بني مالک قبیله ټول راپورته سو او د بني ثقيف څخه وغوښتل چې مغیره ور تسلیم کړي. مګر مغیره د بني ثقيف د اشراف څخه یو شریف دی، د هغو د مشرانو څخه دی او په عربو کې د قومیت مراعات ډیر زیات کړي. او په دوی کې دا متل وو: انصر اخاک ظالما او مظلوما، د ورور کومک دی کوه که ظالم یا که مظلوم. که څه هم مغیره د 13 نفرو قاتل وو، خو قوم یې نه غوښته چې دی و بني مالک ته تسلیم کړي. خبره تر داسې اندازې ورسېده چې قریبه و چې د بني مالک او ثقيف تر مابین لوی جنگ پیښ شي. دواړو قبیلو لشکري جوړ کړي او د جنگ میدان ته هم سره راووتل. خو په دغه وخت کې د عربو یو هوښیار سړی و عروه ابن مسعود ته ورغلی. ویل: یا عروه، ته د عربو یو سردار او د عربو د مشرانو څخه ته تر دې هوښیار یې چې جنگ دی وکړي. مو دې خپل قوم تبا کوه او مو بني مالک بربادوه. عروه ویل: نو څنګه وکم؟ هغه نفر ویل: زما مشوره دا ده چې و بني مالک ته د دغه 13 نفرو دیت ورکړي. نو رښتیا هم عروه ابن مسعود د وینو تویولو څخه ځان وساتي او بني مالک ته د 13 نفرو دیت ورکړي. د بني مالک او بني ثقيف په مابین کې چې کوم شخړه و هغه پای ته ورسېده. مګر مغیره چې بیا هغه 13 نفر ووژل او د هغو مالونه یې واخیسته. نو مدینه منورې ته ولاړ او مالونه یې هورې ور سره یوړ. هلته خپل اسلام اعلان کړ او مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: اسلام دی هو صحیح دی، مګر غدر او خیانت دی یا نه قبلو. مال باید برته و بني مالک ته ورکول شي. دلته نو د مغیره رضی الله تعالی عنہ د لاس څخه مال ووتی او دای په مدینه منوره کې مسلمان پاتې شو. دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ د اسلام قصه و. اوس عروه ابن مسعود هغه خبره وریاده کړه. ویل: ما ستا به دی پروندر پریوله، یعنی ما خلاص کړه. زوم چې تمه دغه لوی مشکل څخه وساتلې، ستا د پاره می دیت ورکړي او تمه اوس پر لاس وه. مغیره رضی الله تعالی عنہ په جواب کې ورته ویل: هذا رسول الله، یعنی هو ستا ټول احسانونه پر ما ستا، هر څه چې وایي هغه صحیح دي، مګر دا رسول الله دی، دلته بلاس نه وښدوي. ورونو ښه متوجه سي، دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر دفاع او ساتنه د اصحاب کرامو حرص وو. په دغه وخت کې چې عروه ابن مسعود ناس دی د لمانځه وخت، بلال رضی الله تعالی عنہ ولاړ سو اذان یې وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اوداسه تازه کولو د پاره ولاړ سو. عروه ابن مسعود ناس دی او ورته ګوري. رسول الله صلی الله علیه وسلم اوداسه تازه کوي، اصحاب کرام پر راټول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د اوداسه په تازه کولو کې هر عضو یا اندام منځي، یعنی مخ، لاس، پښه، صحابه کرام هغه او په لاسو کې نیسي او بیا یې په خپل ځانو پورې موږي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خله پریوله او هغه او به ټکړه، صحابه کرام هغه او به ونیولې او په ځانو پورې موږي. عروه په تعجب کې سو چې دا څونه عزت او محبت دی چې دا خلک یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري. بیا یې د مسلمانانو المنځ ولیدي، ټول په صفو کې منظم ولاړ دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخ دی او ټول مسلمانان یې په یو تکبیر اطاعت کوي. عروه ابن مسعود په دغونه کفایت وکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو سره یې نور بحث او خبري ونکړي. برته قریش ته ورغلی او د هغو د مشرانو سره کښېنستی. هغه ویل: وایه څه دی ولیده او څه خیال دی؟ عروه ویل: د مخه تر دې چې خپل رائے او نظر درته وایم، زه و کسرا ته د هغه په پاچاهۍ کې ورغلم، قیصر او نجاشي ته د هغو په پاچاهۍ کې ورغلم. په والله
ما یو هم نه دی لیدلی چې په خپل پاچاهي کې دی تر محمد صلی الله علیه وسلم په خپل اصحابو کې معزز او محترم وي. والله ما هیڅ داسې پاچا نه دی لیدلی چې خلق ته داسې محبت ادب او احترام ورسره کوي لکه د محمد اصحاب چې د محمد سره کوي. کبه ناړي ټوکړه هغه پر ځکه نه لویدلې بلکې د ملګرو څخه به بیا د یو په اورغوي کې وي هغه به په خپل مخ او پوست پورې مشلې. کبه یو امر وکي په ډیره چابوکي سره هغه د امر پر ځای کاوه. کبه او دستا د کاوه قریب و چې دوی خپل ځانونه د او داسه پر اوبو وشدي. کبه خبرې کولې دوی به چپ و او دته د عزت په سبب په تیز نظر سره نه کتل. دا څونه عزت او احترام دی ما هیڅوک په دې شکل سره نه دی لیدلی. اوس نو قریش ته وای اوس نو کچیر تاسو جنگ ور سره وکړي هیڅ وخت به و تاسو ته نکی در تسلیم تر هغه چې د دوی د شمیر پر اندازه نفر و نه وژنه. یعنی بیل وجلو د 1400 نفر یې نه در تسلیموي او کبه دوی په تاسو کې دون نفر ووجني بیا نو د ژوند څه خوند پاتې کیږي. ورون دغه جملې په مقصد او معنا پوسوست یعنی تر هغه نه در تسلیموي چې تاسو د ټول ملګری و نه وژني او چې تاسو د ټول ملګری وژني نو د دوی لاسونه خو نه دي تړلي په تاسو کې هم د غونه نفر وژني. نو کوم وخت چې په تاسو کې 1400 نفر ووژل سي بیا نو تاسو په ژوند کې څه خوند پاتې کیږي. قریش ورته ویل ستاسو فکر دی؟ عروه ابن مسعود ویل زما نظر دادی چې صلح ورسره وکړي او صلح به پر دیوي چې سرش کال به عمره نه کوي ځکه تاسو نه غواړي چې مسلمانان سرش کال مکه مکرمه ته داخل سي. اوس چې د قریشو بے پروا او ناپوه ځوانانو ولیده چې د دوی مشران د صلح خبرې کوي او د صلح وخاته میل دي نو یداس یو عمل او کار وسنجاوه چې د صلح خبرې د بین یوسي. نو دغه ځوانانو داسې فیصله وکړه چې د شپې به د مسلمانانو ولشکر ته ورننوځو او هلته به داسې کارونه کوو چې جنگ شروع شي. نو واقعا هم د کفارو ځوانانو دغه فیصله پر عملي کولو اقدام وکړي او یا اتانه پر د شپې د جبل تنعیم د طرفه پر مسلمانانو راکښته شو. غواړي چې د مسلمانانو په لشکر ورننوځي خو د مسلمانانو د پیردارانو قومندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنہ ویش او بیدار دی او د کفارو دغه حرکت ویني. نو یې د مسلمانانو یو ډله امر کړ چې اسلحه واخلي او دغه نفر د شاده طرفه محاصره کړي او بل ډله د مخ د طرفه ورغله او پر دوی راوګرځیدل. دغه او یا اتانه پر ټوله ونیول او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستل او هلته قریش ته خبر ورسېدی چې ستاسو نفر بنجان ونیول شو. قریش د خپل نفرو د خلاصولو لپاره و جنگ ته ځانونه آماده کړ مګر دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه نفر الکی او وی فرمایل موږ د عمره لپاره راغلیو نه د جنگ لپاره پرېږدي چې موږ خپل عمره وکړو. دلته د قریشو قناعت حاصل سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اراده نه لري ځکه چې جنگ مقصد وای دغه او یا اتانه پر چې د پلاس کې وژلي به وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې خبره ډیره اوږده شوه او قریش په خبرو نه کانیا کېږي. البته دغه حالت خفقون کې دي دغه ټول تک او راتک او خبري بیا هم نتیجه نه لري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل دغه د قریش د لشکر مشران ټول عناد او حسد لري د دوی سره خبرې کول فائدہ نه لري. نو به د مکه مکرمه د مشر سره چې ابو سفیان دی خبرې وکړو. نو یا عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل یا عمر ته مکه ته ولاړسه او د ابو سفیان سره خبرې وکړه چې موږ د جنگ د پاره نه راغلي غواړو چې عمره وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وویل یا رسول الله دا درته معلومه ده چې ستا په اصحابو کې پر قریش تر ما شدید سړی نسته او په مکه مکرمه کې زما د قوم څخه هم څوک نه دی پاته چې زما دفاع وکړي
نو که ته غواړې چې یو څوک مکې مکرمې ته ولېږې داسې څوک ولېږه چې هغه هلته د ساتنې نفر ولري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا به څوک وي؟ ویل عثمان ابن عفان ولېږه، ځکه عثمان د بني امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بني امیه څخه دی. عثمان هلته قوم لري، هغه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په دغه نظر قانع سو او عثمان رضی الله تعالی عنہ یې و قریش ته ورولېږي. ویل ورسه او ورته ووایه چې موږ د جنگ د پاره نه یو راغلي، بلکې زموږ مقصد عمره ده، او دوی و اسلام ته راوبوله. عثمان رضی الله تعالی عنہ یې په دې سره هم امر کوي چې هغه نر مؤمنان او ښځې مؤمنان چې په مکه مکرمه کې دي هغه ته ورسه او د فتح زیری پر وکړه، او په دې خبر ک چې الله عزوجل خپل دین په مکه مکرمه کې تر داسې اندازې غالب کوي چې په مکه کې به هیڅوک خپل ایمان نه پټوي. عثمان رضی الله تعالی عنہ د مکه مکرمه پر طرف رهیسو، څو په بلدح کې د قریشو پر وډاله ورغلی. هغه ورته ویل چیرې ځې؟ د ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه سکار د پاره را لېږلی. هغه ویل صحیح ده، خپل کار ته دی ورځه. د قریشو د جملې څخه ابان ابن سعید ابن العاص ورته راولاړ شو. د دې شی استقبال وکي او بیا خپل آس ځین کی. عثمان رضی الله تعالی عنہ پر آس ورسره سپور کی څو مکه مکرمه ته ورساو. عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل پیغام د قریشو او مشرانو ته ورساو. کوم وخت چې عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپل کارو څخه فارغ سو، نو قریش ورته وویل کته غواړي چې طواف وکې وک. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وویل یا والله هیڅ کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه طواف ونکم. ابو سفیان و حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ وویل ته بدلې پاتې کېږي، تا ته د وتلو اجازه نشته. نو عثمان رضی الله تعالی عنہ داسې سو لکه بندي. خو شاید کفارو دی په دې سبب د تلو څخه منع کړی وي چې قریش په خپل مابین کې په دغه موضوع کې پوره مشوره وکړي او بیا خپل جواب د عثمان رضی الله تعالی عنہ په لاس ولېږي. په هر صورت عثمان رضی الله تعالی عنہ په مکه مکرمه کې ډېر وزندېدی او هلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبر ورسېدی چې عثمان وژل شوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبر واورېدی چې د علیه الصلاۃ والسلام قاصد ووژل سو، نو یې فکر وکړي چې خبره وجنګ ته ورسېده. خپل اصحاب کرام یې امر کړ چې د علیه الصلاۃ والسلام سره بیعت وکړي او بیعت پر دیو کچيري جنگ شروع سي تاسو به نه تشتي. بیعت شروع سو. اصحاب کرام په شوق سره بیعت کوي چې په جنگ کې نه تشتو، او یوې ډلې خو بیا پر مرګ بیعت ورسره وکړي. اول هغه څوک چې بیعت یې وکړي هغه ابو سنان الاسدی رضی الله تعالی عنہ. سلمہ ابن الاکوع رضی الله تعالی عنہ هغه تیز او چابک نفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی د زموږ په پیادو کې تر ټولو بهتر دی. درې واره پر مرګ بیعت وکړي، یو وار د بیعت په شروع کې، بیا د بیعت په مابین کې، او دریم وار د بیعت په اخره کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم تر یوې درخت لاندې ناست وو او صحابه کرامو بیعت ورسره کاوه. یو نفر ورتلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به لاس ورکاوه او بیعت به ورسره کاوه. نو ټول هغه صحابه کرامو چې په حدیبیه کې اشتراک کړی وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي. 1400 نفرو بیل یو نفر څخه چې هغه جد بن قیس منافق وو. دغه منافق به د اوشانو ترشا ځان د دې لپاره پټاوه چې بیعت ونکړي. یو د صحابه کرامو څخه وایي ما جد بن قیس ولیدي چې په اوشانو کې ګرځېدي او ځان یې پټاوه چې بیعت ونکړي، او د یو سر اوشتر لودي چې د هغه ترشا پټو. کوم وخت چې ټول بیعت خلاصو او عثمان رضی الله تعالی عنہ په دغه بیعت کې نو موجود، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپلاس پر خپل راسته لاس کښېښاوه او ولزما دغه لاس د عثمان د طرف څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم
د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په وکالت د خپل ځان سره بیعت وکړي. بیا نو صحابه کرام وویل والله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپلاس زموږ د ټولو تر راسته لاسو فضیلت لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپلاس د عثمان رضی الله تعالی عنہ د لاس پر ځای استعمال کړي. کوم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغلی چې هغه د عثمان رضی الله تعالی عنہ د وجل کېدو خبر باطل او غلط و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې واصحاب کرامو ته هغه لوی زیری ورکړي او وی فرمایي والله هغه څوک چې زما سره تر دغه درخت لاندې بیعت کړی دی هغه و اورته نه داخليږي بل خاوند څخه د هغه سره اوش. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندی او ور معلومو فقط دغه یو نفر و جنت ته نه داخليږي، نور تاسو ټول و جنت ته ځي. ورونو دا هغه بیعت دی چې دغه بیعت په متعلق په قران مجید کې آیاتونه نازل شوي دي. الله عز وجل د سوره الفتح په 10 نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، یعنی بشک هغه کسان چې تاسو سره بیعت کوي هغه د الله جل جلاله سره بیعت کوي او د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاسو سربېره یا د پاسه دی. او بیا هم الله عز وجل د سوره الفتح په 13 نمبر آیات کې فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، یعنی خامخا الله جل جلاله د هغه مؤمنانو څخه په هغه وخت کې خوش او راضي شوی دی چې تاسو سره تر درخت لاندې بیعت کاوه. دا د دغه اصحاب کرامو فضیلت دی چې الله جل جلاله خپل رضا د قران مجید په آیاتو سره ځین ښکارا کړی ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنت زیری ور کړی دی. او دغه بیعت بیعت الشجره او بیعت الرضوان ویل کیږي. څوک وایي چې دغه بیعت پر مرګ او څوک وایي چې دغه بیعت پر دیو چې د جنگ څخه به نه تښتي. او دغه درخت د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د خلافت تر وخت پورې ولاړو او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د هغه په قطع کولو یا پرې کولو امر وکړ. دا د دې لپاره ویل چې خلق د دغه درخت په سبب مشرکان نسی، یعنی بیا به خلق راضي د دغه درخت عبادت وکوي لکه چې نن ورځ په ځینو ملکو کې و دغه تورته کارونه کیږي. کوم وخت چې قریشو ته خبر ورسېدی چې مسلمانانو پر مرګ بیعت وکړي پوسوه چې موضوع و خطرناک مرحله ته ورسېده او د جنگ څخه وبېرېد. نو یې ډېر ژر سهيل ابن عمرو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صلح کولو لپاره ورولېږي او پر سهيل یې دا تاکید وکړي چې صلح به پر دې ورسره کوي چې 60 کال به زی، ځکه چې بیا عرب ونه وایي چې مسلمانان په زور مکه مکرمه ته نه نوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولید چې سهيل ورهدي وی پیژندي او وی فرمایل سهيل سهل الله لكم امركم، یعنی الله جل جلاله دا موضوع درته آسان کړ. قریشو د صلح اراده کړې ده ځکه سهيل په قریشو کې د خبرو سړی وو. قریش چې به هر وخت غوښته چې یو موضوع د خبرو د لارې فیصله کړي نو به سهيل ورلېږي لکه وزیر خارجه او هغه نور یې جنگ غوښتي لکه د وزارت دفاع نفر. دغه سهيل فقط د صلح د لپاره لېږل کېدی. نو کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سهيل ولیدي نو یې فرمایل الله جل جلاله آسانتیا درته راوست. خیر سهيل راغلی کښینستی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یې ډېری اوږدې خبرې وکړې او بیا د دوی په مابین کې د صلح پر مادو اتفاق وشو چې هغه په داسې ډول سره و. اول رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان به 60 کال بیرته ځي او مکه مکرمه ته به نه داخليږي او بیا پراتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمره د لپاره راسي او مکه مکرمه ته فقط د دروش په د لپاره داخل شي په دې شرط چې مسلمانان به مکه مکرمه ته هیڅ قسم اسلحه نور سره راوړي بیل تر څخه چې هغه به هم په پوښو کې وي
او قریش به هیڅ قسم تعارض او تیری نه پر کوي. دا ماده فقط د عمره په متعلق و. دوهم، دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی، دا به د 10 کلو د پاره ختمیږي. یعنی 10 کاله به یو پر بل تعارض نه کیږي چې خلق ټول په امان سي، نه به جنگ وي نه پر قافلو حبلیه، هیڅ قسم تعارض او تجاوز به نه وي. دریم، هر څوک چې د قریشو څخه د خپل مشرانو به اجازه و مدینه منوره یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاة والسلام به برته هغه نفر و قریشو ته ورکوي. او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینه منوره څخه مکه مکرمه ته راغلی، هغه نفر برته مسلمانانو ته نور کول کیږي، چې دا پر مسلمانانو هغه ډیر دروند شرط وو. ځکه داسې معلومه ده چې کفار پر مسلمانانو فضیلت او لوړوالی لري. ولی د کفارو څخه راغلی مسلمان برته و کفارو ته ورکول کیږي، او د مسلمانانو نفر و مسلمانانو ته نور کول کیږي. نو پښکارا داسې معلومه ده لکه کفار چې په دې صلح کې لوړ او کامیاب وي. څلورم، هر څوک یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي کولای سي، او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي کولای سي. دغه صلح په وخت کې د خزاعه د قبیله مشران او د بنو بکر د قبیله مشران موجود وو. د خزاعه مشران وویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په طرف کې یو، او د بنو بکر مشرانو بیا وویل چې موږ د قریشو په طرف کې یو. او دغه قبیلو په دغه طرفو کې داخليدل او شاملېدل بیا په ورسته کې د مکه مکرمه د فتح سبب وګرځیدل، او دغه صلح هم دغه قبیلو په سبب ماته شو. ځکه بنو بکر چې د قریشو په طرف کې و، پر خزاعه چې د مسلمانانو په طرف کې و تجاوز او تیری وکړي، چې دغه مفصل بیان به بیا پر هغه خپل وخت درته وکم ان شاء الله تعالی. نو دغه قبیله په دغه وخت کې په دغه حلف او اتفاق کې شامل شوه، او د صلح په شرطو کې دا هم ولیکل شو. هر قبیله چې د هر چا په طرف کې شامل شوه، دغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي. هر تیری او تجاوز چې پر هغه قبیله وسی، هغه دغه ټول عقد او اتفاق ماتېدل دي. بیا نو ټول عقد لغو او قابل د عمل نه دي. نو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عهد هغه وخت د قریشو سره باطل وبلی چې قریشو دغه عهد د بنو بکر په کومک کولو سره مات کړي. دغه خبرو په مقصد به هغه وخت پوسی چې د عهد د ماتېدو قصه واوري، او بیا به در معلومه سي چې دغه عقد او صلح قریشو ماته کړ. کوم وخت چې د صلح پر ټول مادو او بندو په پوره تفصیل او ښکارا شرطو سره اتفاق وسو، نو یې دغه صلح په لیکلو شروع وکړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ راوغشتي او ول دغه صلح ولیک. نو دغه صلح لیکونکی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دی، او دغه صلح شاهدان څو نفر مسلمانان او څو نفر کفار وو. د مسلمانانو د طرفه د صلح شاهدان ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت علی چې د صلح لیکونکی هم محمد ابن مسلمه او څو نفر نور وو رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د کفارو د طرفه دغه صلح شاهدان سهيل ابن عمرو، حليس ابن عبد العزى او څو نفر نور. رسول الله صلی الله علیه وسلم وعلي رضی الله تعالی عنه ته وویل ولیک بسم الله الرحمن الرحیم. سهيل د اوله څخه مخالفت شروع کړ، ول الرحمن موږ نه پیژن، داسې ولیکه بسمک اللهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم علي رضی الله تعالی عنه امر کوي چې دغه څه ولیکه. بیا یې ورته ویل ولیکه دا هغه بیان دی چې پر هغه باندې محمد رسول الله او سهيل ابن عمرو صلح وکړ. دلته بیا سهيل اعتراض وکړي، ویل والله کومش په دې پوسو چې رسول الله یې موږ به ته د بیت الله څخه نه وای منع کړی او نه به مجنګ در سره کولای، بلکې ولیکه
محمد ابن عبد الله داسې ملیکه چې محمد رسول الله ځکه زه دغه لفظ نه منم. مسلمانان د دغه خبرو څخه پتنګ شو، قهر او غصه یې زیات شو. مسلمانان اصلا د دغه صلح څخه ناراضه وو. مسلمانان په دې نه خوښ چې داسې صلح دی وسی چې دوی د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړي او عمره کولو ته دې نه پریږدي. او اوس پر هغه سربېره د کفارو د طرفه دغه سختی او دغه عناد ورسره کیږي. د مسلمانانو قهر زیاتېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل زه رسول الله یم که څه هم تاسو من نه ومنئ. او علی رضی الله تعالی عنہ امر کوي چې محمد ابن عبد الله ولیکه او د رسول الله جمله پاکه کړه. علی رضی الله تعالی عنہ د رسول الله د جملې د پاکولو څخه انکار وکړي، ویل والله دغه جمله به نکم پاک. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل هغه جمله کومه ده؟ هغه جمله یې وروښول او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د رسول الله جمله پاکه کړه. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح مقصد و. اوس چې د صلح نامې څخه فقط دغه جمله ولیکل شوې بسمک اللهم، دا هغه عهد دی چې د محمد ابن عبد الله او سهيل ابن عمر په مابین کې پر هغه اتفاق وسو. په دغه وخت کې چې د عهد په لیکلو شروع شوه ده تر خیمه د باندې چغې او نارې جوړې شوې. مسلمانان د معلومات د پاره تر خیمه د باندې وروته. کګوري چې د مکه مکرمه د مسلمانانو څخه یو نفر چې په زنجیرانو هم تړلې دي د هغه زنجیرانو سره راتښتېدلې دي. دا یې اورېدلی و چې د مسلمانانو لشکر دلته نږدې راغلي دي. نو یې دا قصد کړی و چې مسلمانانو ته پناه ورکړي. دغه راتښتېدلی نفر څوک و؟ دا ابو جندل و چې دغه سهيل ابن عمر چې دغه اوس صلح نوشته کوي زوی دی. او اتفاق هم داسې و چې کوم مسلمان د مکه مکرمه څخه مسلمانانو ته ورځي هغه باید بیرته کفارو ته پلاس ورکول شي. اوس ابو جندل راغلی او وای یا رسول الله زه مهاجر درته راغلم. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حسابه ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تعلیم الاسلام رادیو ستاسو د ذهنونو روښانه کوونکې. تشرب من وحي الرحمن 9.9 FM کندهار. يمنحها شهدا وحقا